أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکہ نن د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت درس دې پورې رسیدلی و چې کله ابو بکر رضی الله عنه د عازب شونا د یو پالان طلب کې چې دا ما باندې را خرج کا پیسې چې کله ورغلې به ورته ویل چې دا ستا بچي بس ما خو راوړي برا هغه ورته به زه راوړم په دې شرط باندې چې د رسول الله هغه د هجرت واقعه مال ذکر کی ابو بکر چې به شروع کړ چې غار او پاغه کې رسول الله د زمې د پر مازه برابر کې قیلولی به شپون راغی د غنم شو درو واخص رسول الله باندې موسکل او زه روان شو دغه واقعه دا چې به وسورلی باندې د ابو بکر چې به رسول الله سوریدل د خلکو دا ته پوښتنه دا سړی څوک دی وی رجلون يهدي السبيل د سړی چې مال الله راکړي توریه کوله درېمه مسله دا راځي چې سراقه ابن مالک سره مخامخ کېدل او دې کړه داغه د اس پر ازمه کې نوتل خو اخر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړي شو چې طالب الله رکه سره بنگړي په دې لاس کې درواچوي طلب د امر وکي د عامر ابن بحیره په واسطه باندې غلي لیکلو شول څورون د ام معبد خو ورتل او پاغیزه کې د رسول الله کې سم معجزه دا و یو ګډه او وچه ګډه چې د غینه د شودور او تلو به د ابو معبد راتل او د پیری تک مکیل او به د رسول الله په باره کې شیرونه ویل چې د مکه ولا خلکو د لوی خیر نه الله محروم کړي کړه په باره کې شرط اساس شکل راشي د معبد نه ته پوښتنه کې چې د ایبد کور دي څومره خیرونه رااله پنځه په دا واقع وشول چې د بریده یا ابو بریده الاسلمی سره ملاقات او دغه سره وې کسانو تر څو رسول الله محاصره کې دغه ایمان شپږو مسله د زبیر رضی الله عنه سره ملاقات دو جوړي ورغی سپینی ایو رسول الله له ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مدینه له داخل شو چونکه د مدینه ولا په انتظار باندې چې محمد رسول الله سره د ابو بکر او عامر بن فحیره برازي نو سر به وخت وروته د خپل کورونو نه د درې بجو شاخه پر انتظار کله به د درې نه بجې شاخه شول نه بیرته به کورونو لاړل چې زمونږه ملګری را نغله ان شاء الله موږ به انتظار وکړو کې دې چې عذري به صبر شي د دې دا معمول راتل او بیرته تلله د ورځې ورځ چې کله د مدینه ولا بیرته کورونو واپس شول یو يهودي د خپل قلا د سر له خطر او چې ګوري دوه ملګری را روان دي او دواړو سپینې جوړي اشوري دي نو وری आवाज وکړي چې یا معشر العرب یا بني قيلة اذا عرب جماعت اذا قيلة زمانو د نیوا هذا جدكم د اساسو نکراغه اساسو بخت راغه د چا په انتظار شوی هغه کسراغه شیخ محمد صلی الله علیه وسلم دی جد کې دوه معناګان محدثین کې یو معنا د بخت او دوه معنا نکاح لیکن اول معنا ظاهره د وجه دا چې د دې وخت پورې رسول الله سره د مدینی يهود په ټکر نه ورغلی دشمنی کې واقع نه و صحابه چې کله دا आवाज واوریدو په منډه باندې اسهیر واخصه او مخه لراله تر دې پورې چې بني عمرو ابن عوف هغه خپل مسلح کسان راوصل او د تکبیر اوازونه وکړ الله اکبر فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم د دې وجنه چې د محمد رسول الله پر اتک باندې سخت خوشاله شو او خوشالي وکارم و امام الانبیاء په ټول مخلوقاتو کې لوی قائد لوی امام او لوی رهبر محمد صلی الله علیه وسلم د شیخ ول راجینو څنګه به خلکو خوشاليږي نه دا به وجودا شپې د دې په عمر کې جدا ورځ وي د تکبیر اوازونه وکړه دغه بعضی کسان رسول الله لیدل او چې درې کسان راغلي وو مکینه دوه به زنانه وي ام منی ام عماره نبی کریم علیه الصلاه والسلام د نارینه ولیدل او چې دا دی لیکن د کشرانو نوجوانانو لیدل نه وو ابو بکر سے بولاړو او رسول الله ناسو ابو بکر رضی الله تعالی رسول الله د دویم کله کشر دی لیکن د کشرانو د څه فرق نشو کولای چې بدی کې محمد صلی الله علیه وسلم دا ناس کسته کدا ولاړ یو ابو بکر د بدن لحاظ کمزورې مو دیم دغه به دیګری کې کوم وخت سپین راغلی ابن کثیر لیکي چې رسول الله
او ګیر او سر کې تقریبا 8 وخت سپین و هم چې کله نکریز او تیل وغیرہ ورکړ معلومه ده نو لرونه خيستو مزیدار صحت نو دې کشرانو دا فرق نشو کولای چې نبی بدایو کبدا د کجوري ستور لاندې ناسو استقبالي ابو بکر رضی الله عنه ولاړو هغه استقبالي خستا او رسول الله ناسو خاموش وی تر دې پورې چې د کجوري د سورې په بل طرف باندې لاړو ابو بکر چې د خپل صدر پر رسول الله باندې ونیو چې کله ونیو نو د خلکو معلومه کړه چې او هو محمد صلی الله علیه وسلم دغه ناس کاس دی زګر برنه سره ورته خدمت کې دا مخدوم دی نو دقه دی به معلومه کړه هر سره خپل راتل دو کورونه دی انصارو جدا کړی و یو د کلثوم ابن حدم او بل د خبیب ابن اوساد کوم انسان چې هغه به واده هغه د کلثوم ابن حدم د کور لورتل او کوم چې واده ولا هغه د خبیب د کور لورتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابن حدم کور لورغه ابو بکر رضی الله عنه هغه د خبیب شه کور له دلته ډیر وخت تیر نه کې صرف سورې تیر کړې کار شو کې کار دا چې د مسجد قباء بنیاد کې خودو قران کې رب العالمین فرمایي اق جمعه چې د بنیاد پتا دا باندې کې خود له شوی من اول یوم د اول ورځ نه ابو عمر رضی الله عنه د دې جنبه د هجری کال مسله شروع کړه اول ورځ به چې داراغه جمعه ته چې خود د رسول الله بصیرت کې خو موږ اوسه دین دی د دې تشریح کول دی موږ له دار اخرى کې دا تربیت راکې چې اخر کو کله وزل ورلې د ټولو مهم او اساسي موقوف علی خبره بدای چې سړی به د جمعه غم کوي اوس موږ اوسه په جامع کې دا مسله ای د کور د بلډینګ هم موږ سره چرته جمعه لمنځ پرې خو دلې نه د بخاری نقشه تاسو غوړي چرته جمعه پیدا نه کوي مګر الحمدلله دا وسنی نقشه چې هغه اول د جمعه لپاره او جمعه هم ډیر پراخه جمعه ته د مدرسې لپاره تنظیم به کوي دغه نور څه به خپل فاميلي د کور مسله جوړي نو د جمعه مسله رسول الله د بنیت کې خو د واغ جمعه هم ډیر نشه کې خو د اسانه جمعهونه واغ وخت کې ډیر آبادانه به کې نه وي ورسره ان شاء الله دا خبره ذکر شي چې جمعه کې 15 سلوي آداب دي مهمه خبره به دا چې هغه څومره ساده عمر به کې خوند او خشوع به کې زیاتې د بندو مسله به کې نه د غلا احتمال به کې نه ځکه دا د علاقه او د هغه جامع او د هغه خار او د هغه ولایت او د ملک روح دی روحه جمعه ته جوړ کی جمعه ته چې کله جوړ کړي نو خلک برتل پر رسول الله باندې ایمان راوړو اولنې کس په دې کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ محدثین لیکن ان شاء الله ورسره تاریخ به ذکر کیږي د علي سم نورشتا یو قول علماء دا ذکر کړي چې 200 کال د عمر او دویم قول علماء دا ذکر کړي چې 350 کال د عمر د رحمت علاقه راغله په دې انتظار باندې د شام علاقه راغله تقریبا د 1300 سزانو سره د وخت تیر کی یو سره به وخت تیر کې بیا بلاړو داغه بل او داغه به بل او داغه بل خو شکل د لسم لراغه هغه ورته ویلې ویلار شه مدینه له اخر زمانه نبی رضی محمد صلی الله علیه وسلم مکه کې بدومره وخت تیرې او بیا به دوسری راځي او دلته برمانه به ایمان راوړي او داغه ملګری مش طلب وکړي چې مدینه راځم په دلاره باندې روانو عربو سره ملګرتوب شروع عربو جګړه دار ځان سره واخصونه او په ظلم کې معنا غواګانې او د ګډي بزیدت واخصه ایسته به يهودي باندې خرج کړي يهودي باندې چې کله خرج کې غلام شي د ظلم سره وکړو د دې يهودي خپل د مدینه منورې نه یو بل يهودي راغی نو دې کوم يهودي چې د سلمان اخسته د سلمان را واخصو او غله هدیه کې عربو کې د هدیو مسله زیاته و دی ور هبه کې به د زمره خو دواله خدمت وکوا د مدینه يهودي ول ډیره کړه هغه ته واپس ولاړو ځان سره بوتلو د کجورو په خدمت کې دا مقرر کینو کجوري به راشکولې او بازار له بونو خرڅولې را خرڅولې به ورځ به کجوري د سر کې ناسم چې سړی راغی جما بازارانو له ویلې خبر نه وي نه وې دی علاقې له خو سړی راغلی د محمد عليه السلام د نبوت دعوی کړي وې زبر په دیونه کې نشم د شی مرعوبونه شم خلف ما باندې را نږدې چې لندره پروته وره پیدم دش چې لکه دا د چا په کوشش کې چې زوم او د چا په طلب کې چې زوم اق سړی راغی چې په ایمان راوړم محمد صلی الله علیه وسلم لکه سړی چې سره ډیر مینه لري او واس پیو کې چې لکه پلانې راغی زه په بدن باندې ناشنا حالت راتواري شي وره پیګم شي لکه کله راځي کوم ځای کې دی ورا خطا شوم د سړی نه ته پوښتنه چې محمد شرط سره د ملګرو چې راغلی زما باداران مال غوښتل چې لکه ستا په کې خادم سړی خپل خدمت کوا وګرځا وبر ترانم د کجورلا خو چې کله ما د رخصت وخت راغی وسه کجوري مې د صدقې راواقص او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کې کوم ځای کې راو چرته لري وی ویل چې بلانی ځای کې دی
او پلاني کور کې دی وما سلام ور باندې واچو دغه نه نور صدقه ورته وړاندې کړه رسول الله دا راواقصو په خپل مرګرو باندې تقسیم کړ خپل ونه پړه وجه دا صدقه دا د مال خیره دی رسول الله او دغه اولاد هغه دې شی نه پاک دي دا قربان خپل کېږي نه کوم انسان چې ځان له سیدان یو یقیني سیدان ځان لوي په کار دا چې د صدقې د زکاتونو مکاتونو څوک دوی ورکی چې لري کوي به د اخیری میره د رسول الله په خاندان باندې حرام او ناروا سلمان سے فرمایي او ما سب دا معلومه ځکه ما ملګرو دا خبر مال کړو او استادانو چې دا به صدقې نه خوري او دا به یو دا سبا ورالما چې کله رخصت مې شو نو څنګه جونی میرا واخصه هدیه ما ورته یا رسول الله دا هدیه ده پیغمبر خپل مخړه علیه الصلاه والسلام باندې ملګرو باندې مخړه صدقه او هدیه کې فرق دا دی صدقه څنګه خلک وباسي چې ګناهونه ور باندې راشي کې دا پر رسول الله دغه په اولاد حرام او هدیه کې دا کار دی چې په دې کې مقصد دوستانه قائمول دي نو دا یو شی چې ورکول کېږي کاغه پیغمبرو کې دا اولاد دې ټول به دغه خوراک جایز دی ودا هدیه وې خوړه چې ایمان ور باندې راوړو ان شاء الله راشي د هجرت په 5م کال باندې به دا آزاد شوی دی د مالک ورته ویل ته کسمانه وګاړي چې آزاد شي په دې شرط باندې وته آزاد شي چې ته مال یو باغ دی او هغه بر دریسو کو جربا دی به وته خوشی کوم زمره سره برای سلمان صاحب راغی ویل یا رسول الله زماره مالک مال دا خبره کړي چې ته مال یو باغ دی او هغه بر دی هغه بر دریسو کو جری به خوشاليږي آزادېږي او دومره سره برای کی رسول الله د ملګرو طلب وکي وی و دو درې کجوري راوړل ډیر وړي درې سو دانی پوره کړ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل مبارک لاس باندې داونه په خپل کې خو دی مطلب بل معجزه رسول الله کار شو قانون په کجوري کې دا چې انسان کله کجوري د خرما ونګدي هغه کې اکثر وچی کې کم ولګيږي په 300 کې وورم خطا نشو دا ټول ولګيږي دا محمد صلی الله علیه وسلم صدق دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سیرت او تاریخ چې کله وګوري الله چې دغه احسان موږ سره کړی دی چې دا رسول الله موږ لپاره کړی دی چې 40 غنټه موږ رب العالمین له سجده باندې پریوزو د یو نعمت مونږ ګورو د دې شکر موږ نشو ادا کولای دا دومره مزیدار نعمت کیسه نعمت چې الله رب العزت محمد صلی الله علیه وسلم موږ تاسو لپاره راکې او موږ تاسو دغه په امت کې وګرځولو او بهترینه تحفه د الله شکر او حمدونه کوي شرط ما خلاص نشي سره ورکړه يهودین تعجب وکي چې درې سو کجوري واقع یو دم لګیدل او واقع کې هم نه خطا کېدل وېسري را کړم ورته یا رسول الله هغه کومه ډیر سره وګړي دا ډیر کم دي وته دا وېسه دا سره جوړ د کله وېوړل تلی چې هغه باندې څومره شی لازم کړو هغه ټول تی پوره شول او بیم داستر پاتې شو دې بل معجزه شو نو صدقو دا خبره وکړه انصارو وې سلمان زمنګ دې مهاجر ویل دا زمنګ دې ځکه قیمتي صحابي دي خندق کې براشه دې ناشنا نظر پیش کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د دوړ جماعتونو ولیدل چا وی چې زمنګ دې او چا وی چې زمنګ دې ویل چې سلمان من اهل بیتنا دا زمنګ نه دي دا اهل بیتونه دي دا رسول الله په خاندان کې دي نبی کریم علیه السلام دا خبره ولې وکړه دې کې اشاره و دی چې اے خلکو دین د اسلام ناشنا دین دی چې کله سړی مسلمانې په دې کې دا مسله نشته چې لکه دا به پښتون ناشنا دی او دا به چیرته فارسیوان ناشنا دی او دا به ازبک دی او دا به تاجک دی دا ترکمن دی او فلانه دی بلکې دا ټول موږ ته شعورونه دیو اسلام بچینو من او دې خلکو کې به جداواله چې امتیاز هغه صرف په تقوا باندې راشي که یو سره د هر خاندان سره تعلق لري او څومره غریب ولې نه خو چې پای کې تقوا یو هغه کې د الله نه یې هغه ډېر اوچته په نسبت سره اقل انسان چې هغه ډېر مالدار دی خو تقوا به کې نشته دمو اخر څه وشوا نشه خبره دا وشوا سفیر الله په خپل د قصه کې چې دا به د خبر نور سره رسول الله په نکاح کې رااله د حی ابن اخطب لور ولا وېزما پلار او ترمي ابو یاسر دې دوړ لګړې راګرانو ډېر مینه به پلار او تر ما سره کوله وې دومره چې مینه به کوله چې سفر لا بتلم سما خپل براتل او چې کله به سفر نه راځم سما خپل براتل باز اولاد په پلار باندې او په مور باندې او په تر باندې ډېر انتي ګرانی وې دورزونه چې رسول الله د اتک आवाज وشو چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکې نه راغی زما پلار حی ابن اخطب او دا ترمي ابو یاسر وې دا دواړه سر وختي لاړل د رسول الله ملاقات لا وې سر وختي چې کله ورل ما زګر نه وخت رااله چې کله زه خپل ورلم نو ما سره به چې کوم مینه د پلار کوله د تر کوله اقشه مینه ونه کړه لکه سړی ډېر ستړي پریشان و کم سړی سره جوړه مینه محبت شي هغه ورته خپل راشي نو ورته چې لګ په قلار پرې د ډېر ستړي دماغ می خراب وې زه خپل ورلم ما سره مینه محبت د پلار مې مونږ کې د تر مې مونږ کې خو د تر مې د پلار لوي ویلې ابو یاسر چې آیا دا هغه سړی چې هغه تورات کې مونږ له شوی دی
چې د اخر زمانه پیغمبر برازي او محمد بن میږي او هغه د مکې نه راځي او دلته به مدینه کې بشینده کېږي دې پلان مرتبه ابن اخطب شي او د اقص سره دی شیبه خو پرې ده دغه خبره ورته دا وکړه چې ما فی نفسک د دې شری باره کې څه نظر لري وی ویلې وی عداوتهما بقیت ترسو پر یزه ژوندې هم سبق قطن د دشمنی الله سبحانه وتعالى محمد سره دشمنی کوم څه دا زب دشمنی باندې نشم د سر د خپل مشرۍ غمو وی کچرته موږ ایمان پر رسول الله باندې راوړو موږ د مشرۍ په ختمه شي ټول خلکو جنجال په دغه مشرۍ باندې ما خلک پیژني دا بل نه پیژني دا پیژني او ما نه پیژني دا مشر د زما شنه ما د قتل ارادي جوړی کی د غیبت ارادي جوړی کی کنزل شروع شي د مشرۍ غم ابن کثیر لیکي دا بوجل نشه ته پوښتنه کوي دا محمد څنګه نبی دی به قسم په الله چې دا الله حق نبی دی ولې منینا په زمون مشرۍ به ختمي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه د يهودو باره کې دا خبره ذکر کړې ده يهودو نصارو باره کې چې د زمکه په سر باندې خراب او قمقل انسانان دقه دي وې دوی چې ته پوښتنه کوي دا محمد ولې نه مانی وې اوس خو د قوم مشرۍ کې موږ واقع یو کوم په محمد باندې ایمان راوړ بیا به دا مشرک چې موږ بل ټول نورسه بیا پاتش او خبره بالعکس ده چې کم سړی مشرک خو چې ایمان رانو دا به ورسته شي او چې کم سړی د قافلې ورسته خو چې پر رسول الله باندې ایمان راوړ دا الله مخکې شي د رسول الله په دین کې اکرام دی ابن کثیر البدایه والنهایه کې در صحابانو نقل کړي كنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د کانو د بوټو بندگی کوله الله مونږ رسول الله ولې ګور قرآن را ولې ګور چې مونږ په ایمان راوړو الله رب العزت په ټول دنیا باندې شي وزره ولې پیش کړو دښمنی وسره اسمانه پلار وسره تر شروع کړه حتی تر دې پورې چې په خیبر کې الله رب العزت د زبیر سے په واسطه باندې د علي بن ابي طالب په واسطه باندې اسما د خپل حلال کې ذبح کې مجاهدون لږ بلاس باندې ورغه دی باندې قریظه او شکر د ټول دشمنانو سره اتحاد کړو او رسول الله په خلاف باندې باس او چې شفقت او چړې بشراواله ایسه الله لک سره دې ایسه غرزو د اسلام سره چې چاړه غواله د اخري نتیجه ده چاړه ورته به باندې مال داخل کیږي اسلام خو خوار دین نه دی ماوی سے فرمای الحرب سجالو دا جنگ بوکاله کله څنګه نمبر راځي کله دشمنانو راځي نو ډېر خلک دا ګمان کوي چې لکه د اسلام نور ختم شو لری شو کښو پوښتنه پلانانو دي بس ځانم کافر کو بچنم کافر کو د اولادم کافر کو بس يهودي او نصراني شي خو یا یاد ساته دین د اسلام رسول الله فرمایي دا بوچت دین د شي وخت براشي چې د اسلام چاړې لنه بغورځي کی د مړی به الله به کټ دي دین ته خبر یو کنه دقه علي شه ابو زبیر شه بسراغه وی ویل چې لکه د حي ابن اخطب را میدان لکې چې د رسول الله سره دښمنی کړي دا په دې شنی ورته ګونډه ماته کړو چاړې به سراوي شي سره غوڅ کی دریمه مسله به دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دیرو د کلثوم ابن هدم په کور کې علي بن ابي طالب راغی د رسول الله د کاکا بچی دی زمیم دی اسد الله الله زمری ټول غزاګانو کې د رسول الله سره برخه اخیسته په تبوک کې پاتې وی ویل یا رسول الله په کور کې نشم پاتې کېږي ولی زنانو په جمع کې زرا اعظم څخه زغ زنیم چې مجاهدین د بسنګر کې نه چې د کور کې اورم راوړم ورته وی ویل انت مني ته عثمان د شي لکه څنګه چې هارون د موسی نه دی زما په امر ته پاتې علي رضی الله عنه کلمت امانتونه تقسیم کړي وو ځکه امانت ډېر مهم شی دی رسول الله فرمایي دا په صورت باندې ولاړی چا چې قائم کړي هغه به تیریږي او چا چې قائم کړي نه لږ به غورځي تاسو سوچ کوئ 500 کیلومتر دا مسافه ده د مکې نه تر مدینه پورې او په کومه لار باندې دا سړک تر شوی په تقه لار باندې علي صاحب راغی یک تار راغی یواز راغی او دشمنانو تعقیب کړي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کور کې ناسو شاورته ویل یا رسول الله خبر نه وي نه وی علي صاحب راغی وی ایسه ورته مخې لري وته چې مخې لري وته فتعانق غاړه ته واقسته او ډېر انتهایی سخت زیات وژړل د علي صاحب د کې بالکل زخمی شوی وی ویل کاکا زوی ته خو ما ته وجه نه شوی او به د رسول الله محب علي صاحب فرمای وزمر اب کې زخمی شوی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لاړې مبارک راواخص عثمان په دې کو باندې اول تر مرګ پوری چرته به ما درد محسوس نکي دا به بل معجزه رااله د قطاده چې افسرګه وتی رسول الله ور باندې لاړې پوری کړې ایسه به نشي کېسته شو به شي نو د عبد الله بن عتیق د په باندې راکل د علي رضی الله عنه په باندې راکل د خیبر په غزا کې د علي رضی الله عنه د سترګې خوګې دي رسول الله ور باندې لاړې راکلي الله رب عزت صحت ورګه خو ګوره د رسول الله معجزه ده زما تعالی پر رسول الله نه قیاسي چې اوس مو تم خلکو له بده خلک لاړې ورته کو بر سترګو باندې شو اوه ته تبرک نه مانی تبرک د رسول الله مو نظم ته منل کیږي د پیغمبر چې تبه منه زبه منه زما ته لاړې او زما ته راو د صبح پاغي باندې قیاسي ګنا چې بل من خلک جنگونه شروع کی چې ګوره دا برکات ثابت دی او تبرکات دی او الته دی دلته څلورم واقع کې نشه دا وشو علي رضی الله عنه
رسول الله دا یو کونډه سره دی راکی جدا کور کې جدا کوټه ورته ورکړه هغه ځکه وو د دې کونډه نه خاوندو نه شرط پلارو نه بچیو نه ورونه علي شه په خپل قصه کوي وی چې نیمه شپه شو د دې کونډې دروازې په خوا کې به ګنګوسې شو دا کونډه به وربار شو دا به وراله وې زما په دې کې شک پیدا شو چې دا څه مسله ده زما غیرت دا برداشت نه کړ چې پر دې زنانه د شپې په اخري سره کې وسړې راځي دې سره د ګنګوسې کې دې ګټ لیدا وروزي هم دې به سره بار شو صحابه دې غیرتي خلک وو وې ما ورته وی شیخ فلانا ستاسو خاوندم نشته ورور دې نشته پلار دې نشته در چا سره د شپې په اخري سره کې د ګنګوسې کې خبره کوي وی بالکل زمانه پلار شته نه می خاون شته زه یو فقیر محتاج کونډم دا یو صحابي د رسول الله زما خواله راځي وی ما ورته ولې راځي سهل ابن حنیف داغه شهادت نه ورسره بلا واقع ذکر کوله وی د دې مدینه د مشرکانو بوتان دي د ماتې د لرګیو نه جوړ کړي دي او زما خواله راوړي او مال به دا خبره کوي چې دا په تنور او نغری کې سوځه زما څوک نشته لرګیو د پاره څو چا په شلاړه شم دغه صحابي راځي چې کله د بوتان مات کی او زما خواله راوړي دروازې خوا کې ایسته روغ ورځي زه دروازه خلاص کوم هغه به راوړم په تنور کې چې په نغری دا شینه ور باندې ګرمو کله چې هغه شهید شو به دا ویلې وی اسما ملګرو سهل ابن حنیف ناشنا صحابي دی دا هغه انسان چې بوت شکن دی او دا هغه انسان چې د کندو خدمتونه ډېر کړی دي دغه نبی کریم علیه السلام څومره وخت تیر کړي بعض روایتو کې دا راځي چې سلیری شو راځي بعض روایتو کې دا راځي سوارلس بعض روایتو کې څلور راځي او دا قول لا جهل دی تقریبا د عیسی علیه السلام د پورته کېدونه شپږ سوا 22 کال وخت تیر شوی نبی کریم علیه السلام در به ولا د جمعې په ورځ باندې دلته د دوشنبه په ورځ باندې ورته حرکت را کړی دی چې در به ولا میشته او اتم تاریخ دی کله چې د مدینه را داخليږي نو د رسول الله مبارک عمر 53 کلو په عمر دی د نبوت څومره کلونه تیر شوی دی 12 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې دې په دې کې تیر کړی رسول الله اوس اراده لري چې زوسم د جمعې ورځ او سوجي ځکه دوشنبه په ورځ باندې راغی دوشنبه سه شنبه چهار شنبه او پنځ شنبه دا څلور ورځې تیر کړی د جمعې ورځ کله لاره د لس بجو پټیم کې د خپل ماماګانو له اطلاع ورکړه بني نجار چې زه درځم وسما هغه مصالح بشرا صحابه کې دا عادت چې غازیان او مخره مصالح فرق لري دیکي طرف او چپ طرف د لارې بندي کړي دی او د جوړی کړي دي مجاهدین ولاړ چا سره توري دی او چا سره نيزي دی او چا سره غشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل مبارک سورلې باندې سور شو ابو بکر صاحب سره روان شو څنګه چې مسجد قباء له وړاندې ورغه وادي رامنه علاقه له ورغه الته مسجد بني سالم دغه جمعه راغه د مسبکین وخت تیم راغه کله چې دا وخت راغی د جمعې مون رسول الله په دې ځای کې وکی قباء کې ولې نه کو او مکه کې خو ځکه نه شو کولای چې دشمنانو پرې خودونه او قباء کې ځکه نه کول چې الته وخت د جمعې نو پنځه د جمعې په سر باندې روان شوی تقریبا لس بجې لسنیمي د ماسپکین منځو کې د جمعې منځو کې ولنې جمعه و چې د رسول الله د منځو کې عليه الصلاه والسلام بعض خلک قباء کې ځکه ونه کې چې هغه باندې خدام باندې دی دغه مابه کې تقریبا د شي یو شل میلټه مسافه را قباء باندې د مدینه ټوله باندې ده او بل په قباء کې ځکه نه دی کړی چې ال د جمعې مونږ پر راغل د جمعې مونږ چې پر راغې هغه په مسجد بني سالم کې ور باندې راغی چې مونږ کله وکي رسول الله اراده دی و چې زو زم لاړ شم صحابه کرام ټول دوی کې مخه لودره د مهار نه ونی ولا ویل یا رسول الله نه بځي کسانم زمنګ زید دی اصلهم زمنګ زید دی سامانم زمنګ زید دی چرته زید ست ورته کې ست یو سړی چې کې دیری دغه نه اراده وتل لري نو خل ورته ست کې نه بځي پاتشاه وی عتبان ابن مالک دی صحابي دی هغه رسول الله دوی کې مخه لودره دی عباس ابن عباده هغه ورته مخه لودره یا رسول الله نشتلی چرته به دې ته زمنګ نه نشتلی ته زمنګ سره پات کېږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعوه اسمه او کپری دی فانها ماموره الله خو نه دی امر شوی دی چې په کوم ځای کې دا ډیر شو حق ځای کې به پات کېږم وکي پرې خدا روانه شو مسجد نبوي اخر شوره دلته وړاندې لاړه بیرته له پمته ځای باندې ډډواله نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه دې په دې مناسبت باندې وکړه چې یو کړه ورسې دا بل ملګری خپکیږي کړي بل کړه ورسې دا بل خپکیږي بلکې وی ویلې چې زه په کوم ځای کې اسمه دا وکړه دی رکیږي دغه ځای کې هغه آرام کې دا بد شر خوانه د امري د الله د خوانه او دا قانون دی چې د الله د خوانه کومه فیصله شغله به ټول لبه وای سر ورته غدو خفغان به دې کې نه کو
نبی کریم علیه السلام یو ناشنا تربیت د ملګرو چې کله په دې مسجد نبوي باندې دی د خپل ګونډه مات کړې دی وکي یو دم ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنہ راغی خالد ابن زید نومیدو دا دوک دا پنانه په خپل کور باندې نش اسعد ابن زراره دا اق انسانو چې هغه مکه کې وسره په ایمان باندې بیعت کړو پراتک هغه زر زر د وکړه رسول الله ونی ولدا مهار نه خپل کور لیدنه نه کړه پیغمبر علیه السلام ویلي وېزه به دا هغه چا کور دی رکیږم زما په ماماګانو کې چې هغه نږدې وي او قریبي او د چا سامان چې بکم کور کې دی رش واچولش ابي بن سعيد ورته ویل یا رسول الله داس ما کور دی داس ما دروازه ده پدې کې پیغمبر علیه السلام ورته نش اېدا په دې کور کې په کمالات دا و چې دوه چته لرل لاندې چې رسول الله نه پرې خو او بره چې په دې کې دا خپل اهل پاتش نبی کریم علیه السلام شپدل د تیر کړه صحابه دې نشه خلک دي چې کله د شپې اخره حصہ شو دماغو کې دا سوچ راغی چې اے خلکو دا خو موږ به ادبي وکړه جناب نبی کریم علیه السلام لاندې ځای کې د مکی والا ورسره څه چل کې د رسول الله نور ملګری ورسره څه کوي د مکی خلک څومره کم وخت و تنګ کې مهاجر او د مدینه باشندگان وځ دا وایي چې موږ بر یو رسول الله لاندې دا به ادبي ده د خپل اهل له بچو له ایزما بچو ایزما کوي ګوره د کوټي په منځ باندې لاړه تکونه کې چې زی بار وژنو په دې غاړه باندې وځه اسنه چې رب العالمین په دې باندې خپنه شي چې رسول الله دلاندې او پاس په منځ ګرځي ادب دا یو میوادار ونه ده د اسلام ټول بنیاد په ادب دی شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم فرمایي کله کوټي په منځ کې ادب پرې خو د برنډې له بلاړ شو کال تر پرې خو د سین له بلاړ شو کال تر پرې خو د الله بده وباش شربینی لیکلي ساحرانو د موسی علیه السلام ادب ورکې په دیو ادب باندې رب العالمین ورته ایمان ورکړي د الله سره به جدا ادب دی د رسول الله سره جدا ادب دی د قران سره جدا ادب دی د مسجد سره جدا ادب دی د صحابه سره جدا ادب دی د علماء سره جدا ادب دی مسلمانانو سره جدا ادب د دې وجه د عمل د قبلېدو لپاره څو شرطونه دي اول ایمان دویم د رسول الله تابعداري دریم احسان څلورم اخلاص پنځم د مخلوق حق ادا کول او شپږم د ځان سره حسابي و عمل په جذبه باندې کول اتم په نیت د آخرت باندې نهم د رب العالمین سره مینا لسم د الله تعظیم یو لسم ادب سره به عمل کوي ادب پکې ادب تر دې پورې باید سلام کې دومره ادب چې هغه به کله حج لاړو په مکه کې ډېر پاتې کېدل نه چا ورته دا ولي ودا مکه د ادب کور دی اسنه چې موږ به بے ادبي ونی شي الله زموږ ایمان والي پاتې کېدل به مالته نه کی ابل باج خلک ګرځېدلې دي د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بارک دار چې هغه ډېر وتوم نه اسنه مال بل ځکه مرګ نه نشي حتی قضا حاجت په باقي ځکه نه کوي بار بو واته سبا چې شوی ویل یا رسول الله دا بر کور کې به تو شي کې د بيد بيد چې تلاندې وشي کې زبلاندې وشي کې رسول الله ورته وینا وسما ملمانه چې ته دلاندې شت مال ډېر کړي چې دا بر شت مال راکی او دا ملمانه بر خيج مال مشکل جوړي او تار مشکل جوړي په دې باندې ډېر زیات خوشاله شي دا نشه صحابي قسطنطنیه کې به شي شوی دی ان شاء الله دې شریعت باندې ورس خبره کو چې ابي بن سواري څوک دی او دا کور کله غسل شوی دی او دا رسول الله لپاره څنګه جوړ شي او څنګه د هجرت شپه کې وکړه دا یو ځل مسله ده دیم صفت پای به ابن سواري کې دا خالد بن زید صاحب کې چې طعام به کله تیار کې رسول الله له راوړو هغه به خوراک وږي چې څوم نور به پاتې شو هغه به خادم راوړو به بدخ پړو خادم له ویلې وی رسول الله کوم ځای خوراک کړی دی ویل دغه ځاینا ودا په ما قضې باندې دا خوراک شروع کی یو خود دی وجنه چې برکت مال حاصل شي او بل محبتا بالنبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر بارک دار راځي ویغه دومره مینه رسول الله سره چې کوم ځای کې رسول الله مونږ کړي مونږ به کو چې کوم ځای کې ناسته کړي ناسته چې کوم ځای کې سورلې باندې سور شوی سورلې باندې چې کوم ځای کې خندا کړي خندا به کوله چې کوم ځای کې ضرورت پوره کړي ضرورت معاویه په نوې صحابي ویغه به خپل تڼي کلاو ساتلې چې ته پوښتنه کې دا ولي وی ورځ ما رسول الله ولید دا تڼي کلاو ویني داغه محبت وجنه وې دا کلاو ساتم انس ابن مالک د کدو سره چې تمینه وچا ته پوښتنه کې دا ولي وی دا رسول الله سره ډیره چې تمینه وا اې دی وجنه به ما دا کارو او کله چې کور دا ور داخل شو تقریبا شپږ میاشتې په دې کور کې دا پاتې شپږ میاشتې د قیلولې تنظیم ورته برابر کې ذکر رسول الله د شپې تهجد کول ودا مسله چې کله جوړ کړه یو ورځ باروته یو میدان لا وی ویل چې دا میدان د چاره د ما باندې راخرج کې مسجد نبوي جوړاو اې دې مخکې دوی مونږ چیرته کوو یو میدان باندې کوو په شهر سي صحابه ورته یا رسول الله تعالی موږ مفتر کوو وینا
مفت نه علم پیغمبر ولې مفت اخصو لکه څنګه چې ابو بکر دا اوخه مفت نه قصو دلته کې د ازمکه مفت نه اخلي وجه دا چې د خپل آخرت هم سوړي کنه وړي د دې وجه نه جمعه چې سړی جوړي په کار دا چې په خپل پیسو جوړ کی دا چندو مندو باندې په دې حکومت عارضو باندې چې لکه زموږ جمعه پرس نشته په دې پکې نشته په دې کې پلانې نشو پلانې خپل پکې سمال ولګوا اگر کاغه معمولی جمعه ولې نه یو څه پر ولې نه تر دې پر چې قیامت کې رب العالمین تعالی دې به بدله درکړي دې شینو مینو باندې دا عارضی کول دا جوړول دا مناسب عمل دی نه د رسول الله د حدیث معلومیږي چې د مرګ نو ورسته نن نس کارونه دي چې انسان وکي مخکې په دې ژوند کې هغه بدله پیدا ورکړي یو پکې جمعه جوړول صدقه جاریه او پل جوړول مسکینانو لکوره مسافر لکوره او کتاب اخستله نیک بچي او د قشانه به تور مثال علم توجه چې هغه دنه ورسته به نور شاګردان او نور ملګری مشي رواني حتی علماء ذلك د قیامت دومره سخت را ک انسان دومره عمل کړي لکه د اوی انبیو هم د خپل عمل به کوم غړي موږ به عمل سي موږ څه عمل کړي رسول الله په دې کې دا تربيت موږ لرا کې چې خلکو مال لګوي جمعه جوړوي ګور خپل پیسې پیغمبر دا هغه اسد ابن زراره په قیادت کې چې کوم ملګری راغلی و شپه خبرو باندې بیعت کړ یو بیعت دا منه چې ګور خرچه وکړو ک غریبو کمالدار دغه به تاسو خرچه کوي وی ویل دا دوه صحابه او سهل او سهيل یتیمان دي بلوغ لور نږدې دي دغه سره به خبرو کو حتی تر دې پورې چې دغه سره خبرو وکړو راځي کړه لس درهم باندې دا واخستو د مسجد نبوي انس بن مالک فرمایي وی چې کله موږ دا جوړو په دې وخت کې د مسجد کې درې شي نه و یو دا کجوري به کې ولاړ دي میدان کې دویم د مشرکانو قبرونه و دریم باجس به کې جوړي وي ټټي او باجس به کې اوچت پیغمبر امر وکړي چې اول د مشرکانو قبرونه وباسي دغه دا پیدا معلومه شو چې انسان د مشرک پر قبر باندې جمعه جوړول شي خو په دې شرط چې دا قبر به وباسي د مشرک اوري کې مړي کې بلل کې څنګه قابل دی عزت نری هر چې د مسلمانانو د مؤمن قبر دی هغه باندې به مولانا جمعه نه جوړي او نه به دا په جمعه کې را داخلي کرا داخل دیم کې تحذير الساجد امام الحديث الباني شه په دې باندې رساله لیکلي د څلور وړو مذاهبو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د دې دریو څلور وړو فتوا ده چې موږ څور په دې کې یا باطل لري یا به کې مکروه تحریمی لري یا به کې حرام دي یا به کې ګناه کبیره ده نګي چې کله دا قبر باندې داخل جمعه او کچیرته هغه باسي خدای پاسه خو به جمعه جوړیږي نه ځکه دا ته قیامت پورې د زیره او که داخل کې فرید نو مشکیږي نه او که د دې څخه د مسلمان دا قبر نقل کین نه رسول الله فرمایي کسر عظم المیت ککسر حیا چې کوم اډو کې د مړی تامات کې د دې شو لکه ژوندون کې چې کوم اډو کې د چا مات د مسلمان د قبر وړي لحاظ ساتي باغې باندې وګرځي نه رسول الله فرمایي چې د سکروټو سره ډډ وي په دې سکروټو وګرځي دا ډیره کده خو نه د مسلمان په قبر باندې ګرځیدل دا دومره سخت ګناه ده نو دا قبر ته وېسته لری کړه مگر ضرورت په بنیاد باندې چیرته یو قبر راغی او جمعه څنګه پر راغی ته وسو غړي چې دا یو قبر زی وسو با سمبل چې له ډیر په اکرام او ادب سره دغه وډو کی تاره لری کړو بل ځکه ویس ان شاء الله څو مانعت لري کې نه کجوري کټ کړي دا چې ګو ټیټ څنګه برابر کړه وی طریقم دا جوړ کړ چې الته مشرق او مغرب دی بلکې شمال او جنوب دی مدینه کې کوم خلک تاسو لاړوي بیت المقدس په طرف باندې ودا وی د کجورو دا تنیم راواخسي د قبله په طرف باندې مودره ولې په دې منځ کې مرتتی کې خو له کولاواله لکه کړکای تر څو پرې په دې کې نور را داخل شي او په دې کې هوا دې طرف دیوال او دې طرف دیوال او دې طرف دام سر غزا دومره زیرا ونیو وې په دې کې تیګه ولګیدا او دا قشم په دې کې خاورې ولګیدي او خامې خخت 3 متره لاندې کته شو د جمعات 3 دروازې ورته جوړې شوې د ورسره صحابونو دا پوښتنه کړې یا رسول الله چې موږ به اوچت کو لگا تر څو پر دا سنت موږ باندې لګيږي نه وینا زه به خپل جماعت څخه پرځم ک عریش موسی لکه د موسی علیه السلام دا چت بارانه د کجورو دا پاڼې باندې ته پیرا واچولې خو چې کله به باران وشو اعلان دی به خټه جوړې شي حدیث کې راځي بخاری کې د محمد رسول الله په تندیو په ځبانه به خټه پرته وي څومره توجه سره بده د منځونه کول څومره عاجزۍ سره صحابه خاور راوړل خاور شراوړه نور خاور خټي جوړ کړي شګي راوړل رسول الله بار وته چې کله راغی شګي صحابه وچلې او هو څومره خپل کارم کړي حتی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي په دې جمعه کې چې دا کوم شګي راو دا سړی او باسي د ایستل ګور حرام دي د جمعه د شګي بنو باسي چې کله او باسي د دې سړي له قسم ورکړي چې د الله له حاجه کمال دي چې نه مو باسه
داخله په ما باندې سجده کوي ته ما دې جن او بس نو شګي جوړې راوړلې جمعه برابر کې او جوړې کې په خپل پیغمبر علیه الصلاه والسلام اور ما کې کار کولو او دا ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله رب العزت د دنیا څخه ژوند دی ژوند خدای آخرت دی دا خبر نشي خلک د تجارتونو د مالونو راوړي لکه راوځ دا کانټینر دا بچي چې زما دومره ټیلر دي دومره کانټینر مې راوړي دا خبر نه خلک راوړي اخر بهترین مال چې هغه خدای غره چې دا کوم منګ ځان هغه دنیا ته تیارو عمار ابن یاسر هغه دوت وخت اختراع کړی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي ویو باقی طائفه برازي او دا به شهید کړي دا بوش اما په طریقو شو چې دا به شهید شو کار به کې کولو چا په یو کیفیت او چا په بل کیفیت خو تر دې پوری چې مسجد جوړ کړي صحابه دا ویل چې اے خلکو رسول الله کار کې مونږ نه کوو که چرته مونږ نه کوو دا کار کې ګوره مونږ به ګناه کبیره کې به اخته کیږو تکمیلی کړه د رسول الله مسجد ناشنا مسجد هغه څنګه مسجد دغه مسجد چې بده کې ابي طالب العلمان مسافر دی راو اصحاب الصفه ابو هريره څخه کې دی راو د رسول الله ناشنا طالبو 5304 ابي حدیث ټول نقل شوی یو نشه حافظ الله رب العزت ورکړي وا فقيه صحابي اوچته د خلکو به اعتراضونه کول چې دا د ډېر احادیث ولې یاد دي زم دا منه دا خبره ولې بیانې او دا دومره قوي حافظه ولې ده اې په نوم کې تقریبا 10 اقوال دي حسین می دا عبد الله ابن صخر یا عبد الرحمن ویډیر حدیث خماله په دې بنیاد باندې یاد دي د تاسو ځمېداري دي او تجارتونه دي او فلان او فلان زب جمعات کې پروت هم دا حدیث یادوم وی حافظه ولې کبیره وی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره صادر شماوي چې آو تقریر وکي دغه صادر ما راوښ شنی پورې میوځي کې د هغه ورځنه الله سبحانه حافظه شکړه چې مضبوط کړه حافظه بری باندې مضبوطي چې انسان رب زدنی علم دوی او د ګنا نه ځانو ساتي دا ډېر احادیث ولې بیانې وی رب العالمین قران کې ویلي چې کم سړی حق مسله بیان نه کی په د باندې اسمام لعنت او د ملائکه لعنت او د انسانانو لعنت او د جناتو اوی طالبان پکې و مسافر پکې دی راکېدل حتی تر دې پورې چې دا ټریننګ سنټر شو د رسول الله مجاهدین لپاره ټریننګ ورکاو نيزي یو بل سره تبادله کولې دا ولی ویلي رسول الله ویلي دا ځکه چې يهود معلومه کې چې په اسلام کې وسعت دی او په جمعات کې دا کارونه نه کول موږ په الحمدلله دا کارم کو زنانه براتلي اسماء رضی الله عنها فرمایي دغه موږ په جدا سیو رسول الله به شکر د باندې راتلو موږ باندې سلام او شولات به موچت کې یو حتی د دې پورې چې موږ راغ سلام واورېدو دلیل په دې چې سلام په څو کسانو جایز او په څو کسانو ناروا نو په ټولو جایز ناروا ول په يهودي دویم په بدعتي انسان باندې دریم چې انسان د ګناه کبیره مرتکب وي څلورم بولو براس اگر کې بدی کې اختلاف دی پنځم پر دې زنانه چې دغه نه کله فساد جوړيږي و الا که فساد نه جوړ دی په پیغام سلام اچول شي لکه پاسمر الله چې سلام اچول شوی دی ماشومان د جمعه تراتل ماشوم جمعه تر رسول الله سنت طریقه ده د صحابه ماشومان رسول الله زم بشانه ابن مالک یو بل یتیم ماشوم درولې دي دا شیخان غلطه خبره کوي چې بده باندې رد کیو دا ماشومان شړي چې لکه میتیازي بو کیو دا بو کیو دا خو کوي کې پاکه کا در جمعه تراشي ته صبر اسمه وسوسه د منځه نقشه ده او د ماشوم ته بل دماغ کې دا ورته نه شو هغه به تر ځواني بوډاتو پوری کوي مجلس کله جوړ کې خلک راتلل دا اوس مسله شولا چې د جمعه تر خلک وسنګ را دعوت الحمدلله مرکز جوړ شو ملګری برابر دي خلک جمعه تر راځي نو اوس څنګه معلومه کو چې جمعه وخت مانځه وخت دی چا به دا نظر پیش کې چټلې بوي زنګ ملګرو دا نظر پیش کې ودا خو موږ نه منو وجه دا چې دا خو د نشوارو د دین شعار دی دغه طریقه صحابه ډېر غیرتي خلک وو هغه چرته د پردوی د شعار نه متاثر کېدل نه په خلاف څنګه د دې دنیا مسلمانانو د دې وخت چې دغه د جامونه دغه د شکلونو نه رسول الله فرمایي چې اوسره د مشرک په ملک کې وشيږي دغه غوړي جامې اختیار کړه دغه طرف د کریسمس نوروز وغیرہ کې برخه واخسته دا کومر شو پورز قیامت به الله د مشرکانو په سب کې روچید دا څومره سخت خبره ده چې ته بچا لندن لګو یو ځل لګو بل ځله کومر شو رسول الله فرمایي دا به مشرک په سب کې روچید دي و ځ خپل بچی سره خبره کوونو چې ته احسان کې کتب بدی تر دې پرې زموږ په موبایل کې دا ټلې شته زموږ په کورونه کې شته زموږ په جماعتونو کې شته په مدرسو کې دا دوی را دنه کړی دي دی هوځنه سوارو څومره د خپل دین لدا کار کړی دي د دې ګولوي باندې د دوی د صلیب علامه راغس موږ په میده کې دنه کار کوي په دې قلمونو باندې په دې پرشونو باندې او د قشن زمونږ په جامو باندې د علامات پر واسکټونو باندې کومه دوی د جوړ کړی دي چې هغه صلیب علامه را ودا باندې کېږي زی وکړ به وایي لکه د ادمان سره شپېلې غوندي غدي ودا خو دې هدا علامه را او دغه سره تشابه مشابهت دا نقصان موږ لري
وېده څه وکاو چې ور به بلو وېدام نشي کولای دا خو مجوسو مسله ده وې جنډه بوچته وې سره کې جنډه اوچته کو نو کم سره چشپه کړي یاره ما حسن مونږه یا سر مونږه یا په کوټه کې راغچته جنډه ویني عمر سے بغیر اورانه شو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د اسلام د دین دویم نومه او زموږ وسوسه مسلمانانو درې مشر اول رسول الله دویم ابو بکر او دریم عمر رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله عنها فرمای چې په کوم مجلس کې د رسول الله او عمر څخه تذکرہ نه کوي په مجلس کې به خیر هم نه د عمر ته یوسف مینه کوي بده کې ایمان دی چې اوسره ورانه ده بغض دی پوه شي بده باندې چې سره کافر دی بیمار دی عمر دومره قیمتي انسان دی عمر ته ویل وته چې ته به چې الصلاه جامعه یې وړه راکړه په دې باندې چې سورۃ عمر شو الصلاه جامعه عبد الله ابن زید ابن عبد الربيع صحابي دی هغه خوب ولیدو خوب کې سره یو سره دی هغه سره ټلې دا ودا په مارا خرڅ کوي څه کوي وې دې باندې موږ د جمعه ته خلک دعوت وې دې نه کلمات سره نه کوي کوم الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح دا مثلا ذکر کړه الله اکبر لا اله الا الله اقامت چې اقامت الصلاه دا وسره وای الله اکبر دې دا پیش وای تر دې پوری چې پروي یو روایت دا راغلی چې اته کړه دا کلمه شهادت ویل شوی ده ترجیح نبی کریم علیہ السلام نے یا رسول الله بیگم خوب ورته وې دې چې ومنډه او بلال لو چې اذان کی وای بلال سے آشنا سره دی د رسول الله ول مؤذن څلور مؤذنین د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اول به بلال قران کې رب العالمین فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا اذن مراد مؤذنین دي رسول الله فرمایي بخاری کې حدیث چې کوم سره اذان کې پورې قیامت به الله دنګ غړي راولي شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي چې الله به دا قبر کې بدن هم نه خاوري کوي عمر سے فرمایي وې کچرته زه امام نه ما به اذان نه بل کار نه کولې بلال سے بودري دو او بلال سے بدا او عمر سے بدن ورې د بلال سے بارک وی الله موږ له دوه شهیدان را کړی دي یو ابو بکر او بل بلال ناشنا قیمتي صحابي دام هغه چې کله دا کلمات ویل نو خلکو ټول رامنډه کړ یا رسول الله موږ دا خبرې درې دا د څه کومه غوړې درې و سوال دار راغی چې ابو بکر بریده کې موجود دی عمر موجود دی عثمان موجود دی علي موجود دی بل صحابي موجود دی یو کچو صحابي عبد الله ابن زید ابن عبد ربه اغله د خو ورجی ور دول نه ورجی وجداله چې د دین ل ډیر فکر منشو نو الله د دې منقبت وکي فخر افتخار دا ور نصیب کی وکړه چې دا شورا اجلاس کې نشو دا کارو کو کدا چا دا ویل چا دا خو اخر کې مسله په دې باندې راغله چې الصلاه جامعه وېدا دومره فکر مونږ چې دا ورځ په جمعه کې تیر کړه دا شپه په جمعه کې تیر کړه د ډیر فکر د وجه د اسلام د پاره رب العالمین تعالی دا خبر نصیب کې وې تر دې پورې چې اذان به شروع شو و ان شاء الله کې چیرته بل چهارشنبه له ژوند دیو نو بیا به اورس نور اعمال او چې کوم کارونه به رسول الله کړی دي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین مهمه خبر ده سبا ان شاء الله د عرفه ورځ ده رسول الله فرمای چې په دې ورځ باندې کله سره روزونه شي یو کال مخکې ورسره ګناهونه ورته الله معاف کوي کور کې مو ملګرلم او سبب ان شاء الله د قرباني متعلق خبرو کو چې کوم شی باندې کیږي او کوم نه کیږي کوم آداب دي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علیه